بسم الله الرحمن الرحیم د لیزر په سپیڅلي نامه باندې السلام علیکم ورحمت الله د سیسینې مکمل کورس ته ښه راغلاست. دا د ټیک یوټیوب چینل دی او دلته تاسې د سیسینې مکمله برنامه تعقیبوئ. په دغې روانه لومړۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته د دې کورس په میتودونو او د دې کورس په معرفت باندې بحث وکړو چې زموږ دغه کورس په کومو معیارونو په کومو سټنډرډونو باندې ولاړ دی. نو راځو د کورس لومړی سلایډ او لومړی ویډیو پیل کوو چې څه لولو. نو په معرفت کې پاتې کیږو. لومړی مهمه دا ده چې موږ تاسې د کورس معرفت وکړو. لومړی لولو چې دا کورس د چا لپاره دی یا who's this course for. هغه ورونه او خویندې چې غواړي د سیسینې 200 301 امتحان لپاره پریپریشن وکړي یا تیاری ونیسي، نو راځئ ټیک جیني غوره ادرس دی، موږ سره دغه یوټیوب چینل او دغه کورس تعقیب کړئ. نو کولی شئ چې په دغه امتحان کې په ښه شکل باندې پاس شئ او ښه نمرې یوسئ. نو راځئ له موږ سره کورس تعقیب کړئ. نو ستاسو لپاره په خاصه توګه دغه کورس موږ برابر کړی دی. همداراز هغه ملګري او خویندې چې غواړي د کمپیوټر په شبکه سازۍ یا نیټورکینګ کې غواړي خپله سکل او مهارتونه مخکې یوسي، نو راځئ دی ستاسو لپاره هم دغه کورس برابر دی او کولی شئ له دغه کورس څخه استفاده وکړئ. مخکې ځو چې په نیکسټ سلایډونو کې موږ څه لولو. په دغه کورس کې موږ او تاسې په څلورو لویو موضوعاتو باندې بحث کوو چې هغه عبارت دي له نیټورک فنډامنټلز، سویچنګ، راوټینګ، وین ان بریف انټروډکشن ټو وایرلیس نیټورک. په دغه کورس کې به موږ او تاسې په دغه څلورو لویو موضوعاتو باندې بحث وکړو. نو راځو چې په دغه څلورو لویو موضوعاتو کې نورې کومې برخې شاملې دي. نیټورک فنډامنټل. په نیټورک فنډامنټلز کې موږ سره لاندې برخې شاملې دي چې په لیست کې مې تاسو ته اچولي دي. نیټورک ډیوایسز دي، ډاونلوډینګ ان یوزینګ میتود اف پیکټ ریسر دي، انټرفیس اینڈ کیبلز دي، او ایس آئی ماډل دی، او ایس آئی ماډل ان ټي سی پی آئی پی سویټ دی، بیسک سیکیورټي، بیسک ډیوایس سیکیورټي ده، introduction to CLI ده، میک ادرس کنسپت ده، ARP کنسپت ده، سویچ انټرفیسز دي، او IP ورژن 4 انټروډکشن ده. نو راځو چې په دویمه برخه کې موږ او تاسې څه لولو. په دویمه برخه کې موږ سره سویچنګ شروع کیږي. په سویچنګ کې موږ تاسو لاندې برخې لولو چې انټروډکشن ټو سویچ ده، سویچ موډز ان بیسک کنفیګریشن ده، او سیکیورټي فنډامنټلز دي، او پورټ سیکیورټي ده، ویلین ده، ډي ټي پي، ان وي ټي پي ده، ایس ټي پي ده، او آر اس ټي پي ده. او همداراز په سویچنګ په وروستۍ برخه کې موږ سبنیټینګ ته هم سر ورښکاره کړو چې په سبنیټینګ کې څه شی دي. نو راځو درېیمې برخې ته د کورس ځو چې په درېیمه برخه کې په درېیمه لویه موضوع کې موږ کومې برخې لولو. راوټینګ دی. درېیم موږ سره راوټینګ دی، زموږ کورس درېیم سټنډ راوټینګ دی. په راوټینګ موږ لومړی د راوټینګ په انټروډکشن باندې بحث وکړو، بیا به په سټیټیک راوټینګ باندې بحث وکړو، بیا به په ډاینامیک راوټینګ باندې بحث وکړو. له هغې نه وروسته به په ریپ باندې ای جی آر پي، ویلکور ماسک، وي اس پي اف، فرست هوپ، ریډنډنسي پروټوکول، ټي سی پي، یو ډي پي، آی پي ورژن 6، سټنډرډ اکسس لیس، ایکسټینډډ اکسس لیس، سی ډي پي ان ایل ایل ډي پي، ان ټي پی، ډي ان ایس ډي سی پي، اس ان ام پي، ټیلنیټ اس اس ایچ، اف ټي پي، ان ټي اف ټي پي، او په پای کې به په نیټ باندې بحث وکړو چې نیټ څه شی دی. راځو د کورس وروستۍ برخې ته ځو چې له دې نه وروسته به زموږ او ستاسې د کورس پای وي کله چې دغه وروستۍ موضوع موږ ختمه کړه. نو وروستۍ برخه او د کټګورۍ څلورمه برخه موږ سره وین ان بریف انټروډکشن ټو وایرلیس نیټورک دی. نو په دې باندې به موږ بحث کوو چې وین څه شی دی او وایرلیس نیټورک څه شی دی، چې په دې کې به موږ او تاسې په لاندې موضوعاتو باندې خبرې په کورس کې کوو چې یو ډاینامیک ارپ انسپیکشن دی، لاین ارکیټیکچر دی، وین ارکیټیکچر دی، ورچوالایزیشن ان کلاوډ دی، سافټویر ډیفاینډ نیټورک دی، وایرلیس فنډامنټل دی، او وایرلیس ارکیټیکچر دی، وایرلیس سیکیورټي ده. نو دا زموږ د کورس عمومي هغه اجنډا وه، هغه جمعواري وه چې په دغه کورس کې به موږ تاسو ته په دغه موضوعاتو باندې بحث کوو، چې البته ځینې موضوعات به د سیسینې له سکوپ څخه وتلي وي. البته دغه موضوعات چې مې تاسو ته تشریح کړو دا خو نه دي وتي، خو ځینې موضوعات چې ستاسو د پوهاوي په خاطر او په دغه موضوعاتو باندې ستاسو ذهن خلاص شي هغه مې اضافي اچولي دي،
نو انشاءالله ټول کورس ستاسې په ګټه دی. له موږ سره تر پایه پورې مل اوسئ. راځو مخکې ځو چې څه لولو. بیا هم د کورس په انټروډکشن باندې معرفت باندې پاتې کیږو. که چیرته تاسې موږ سره دغه کورس تعقیب کړئ نو په دغه کورس څخه وروسته تاسې کولی شئ چې په کومو ځایونو کې وظیفې وکړئ، کوم ځای کې کولی شئ چې کار وکړئ. نو چیرته کار کولی شئ تاسې کولی شئ چې د آی ټي څومره د حلونو کمپنۍ یا شرکتونه دي یا آی ټي سلوشن کمپنیز دي، همداراز آی ایس پی یا انټرنیټ سرویس پرووایډر دی یا انټرنیټ خدماتو څومره د آی ایس پی چې دي په هغې کې کولی شي چې کار وکړئ. همداراز ټیلی کمیونیکیشن یا مخابراتي شبکې چې دي یا مخابراتي کمپنۍ چې دي یا مخابراتي شرکتونه چې دي دې کې کولی شي چې کار وکړئ. اوس په دغه ځایونو کې تاسې کار کولی شئ، خو د څه شي په حیث کار کولی شئ، د کوم کس په شکل کار کولی شئ. د نیټورک انجینر په شکل کولی شئ چې کار وکړئ کله چې دغه سیسینې تعقیب کړئ. د نیټورک اډمنسټریټر په شکل کولی شئ چې کار وکړئ چې عموما غونډ نیټورک مینیج کړي. همداراز کولی شئ چې د نیټورک د سیسټم اډمنسټریټر په شکل کولی شئ چې کار وکړئ چې په یو سیسټم کې کار کوي چې عموما د پالیسیو سره کار لري. کولی شئ چې د ټیکنیکل سپورټ انجینر په شکل کار وکړئ او همداراز د آی ټي هیلپ ډیسک سپیشلیست په شکل هم کولی شئ چې کار وکړئ. نو دغه د کورس ریزولټ دی چې تاسو ته ما وویلم چې دغه ځایونو کې کولی شئ چې تاسې کار وکړئ. نو راځو مخکې ځو چې په دغه ویډیو کې موږ او تاسې څه لولو. بیا هم په معرفت یا انټروډکشن کې پاتې کیږو چې څه لولو. د هرې ویډیو په پای کې به موږ یو لنډه ازموینه ترسره کوو. کله چې موږ یو درسي ویډیو پای ته رسوله، البته دا خو د کورس انټروډکشن دی، یو درسي ویډیو مو پای ته رسوله، په پای کې به 15-10 دقیقې زموږ 5 یا 3-4 ځوابه سوالونه وي چې هغه به تاسې ویډیو ودروئ یا به یې پاس کوئ او هغه به ځوابوئ چې به یې درته هم ځوابومه. د هرې ویډیو وروسته به موږ به سیسکو پکې ټریسر کې چې د نوم سره شاید ډېر اشنا اوسئ او په راتلونکي ویډیوګانو کې مې په دې هکله معلومات درکړي. نو په سیسکو پکې ټریسر کې به موږ عملي یا پریکټیکل لیب کوو چې له هرې ویډیو وروسته شاید 2 یا 3 او یا هم یوه ویډیو اوسي. همداراز د کورس په پای کې، البته د کورس په وروستي سر کې به موږ د سیسینې 200-301 ایګزام یو لنډ اوورویو وکړو. مطلب په کومو میتودونو باندې موږ لاړ شو چې دغه امتحان ورکړو او څنګه کولی شي ځان کامیاب کړو او د دغه امتحان کوم میتودونه دي، کومې لارې دي، سوالونه یې په کوم میتود دي. نو د دې امتحان په ټولو میتودونو باندې به په پای کې موږ وغږیږو. راځو مخکې ځو چې په کورس کې موږ او تاسې په لومړۍ ویډیو کې څه لولو. بیا هم په معرفت باندې پاتې کیږو. د تجربي اندازه یا فری ریکویزټس په دې باندې خبرې کوو چې تاسې له موږ سره دغه کورس تعقیبوئ. نو له مخکې نه تاسې باید کومه تجربه ولرئ په کمپیوټر کې. نو راځو لومړی باید د بیسیک انډرسټینډینګ اف کمپیوټر، مطلب د کمپیوټر د بنسټیزو فعالیتونو په هکله ته باید پوه اوسې. لکه څنګه کولی شو چې یو ایمیل وکړو، ویب براوزنګ، یو ویب څنګه خلاص کړو، هغه څنګه براوز کړو که نه. نو په دې باندې باید تاسو پوه اوسئ. البته دا دومره سخت کار نه دی، هر څوک یې کولی شي. همداراز ته باید له وینډوز او لینکس سره اشنا اوسې. البته زموږ خو دغه کورس په وینډوز کې مخته ځي، نو ته باید له موږ سره په وینډوز سره اشنا اوسې مخکې له مخکې. او همداراز د آی پی ادرسز په هکله هم باید لږه پوهه ولرئ. البته آی پی ادرسز په هکله ما درته په دې کورس کې مکمل لیکچر برابر کړی دی، مشکل به نه وي، خو بیا هم باید لږ پوه شو چې آی پی ادرسز څه شی دی. راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. بیا هم د کورس په معرفت باندې پاتې کیږو. نو چې که چیرې تاسې دغه کورس له موږ سره تعقیبوئ، نو د دې کورس لپاره باید له تاسو سره what you need to follow this course. د کورس لپاره تاسو څه شي ته ضرورت لرئ، مطلب څه شی باید له تاسو سره واوسي. نو د دې لپاره باید تاسو سره یو سیسکو راوټر واوسي، سیسکو راوټر صحیح ده، او همداراز سیسکو سویچ واوسي. که چیرته له تاسو سره سیسکو راوټر او سیسکو سویچ نه نو بیا اپشنل باید تاسو سره پکې ټریسر او همداراز جینسری واوسي. نو سیسکو راوټر او سیسکو سویچ فزیکل که نه نو کولی شي چې له پکې ټریسر
او همداراز له جینیستري کولی شي چې استفاده وکړئ اپشنل. نو په دغه کورس کې له موږ سره هم فزیکل ډیوایسز انوالو یا موجود نه دي. موږ هم له پیکټ ټریسر په زیاته برخه له پیکټ ټریسر او جینیستري څخه په دغه کورس کې استفاده کوو. نو راځو مخکې ځو چې نور په دغه کورس کې موږ څه لولو. ښه، زموږ د کورس انټروډکشن یا معرفت پای ته ورسېده. اوس راځو لولو چې سیسینې څه شی دی. سیسینې چې دی د دې د سیسینې د ابریویژن دا چې دی سټینډ دی د سیسکو سرټیفاید نیټورک اسوسییټ، مطلب د سی سی ان ای دی سیسکو سرټیفاید نیټورک اسوسییټ دی. نو دا چې دی عموما موږ سره یا د سیسکو له طرف نه، مطلب سیسکو چې دی دا موږ سره یو نړیواله کمپني ده چې په معلوماتي ټکنالوژي یا انفارمیشن ټکنالوژي کې خپل خدمات وړاندې کوي. نو دا چې دی د سیسکو له سایډ نه یو سرټیفیکیشن دی په معلوماتي ټکنالوژۍ کې، چې دا تا سره دغه سرټیفیکیټ چې له تا سره وي نو دا تا له تاییدي درکوي چې ته کولی شي په نیټورکینګ کې انسټالیشن د راوټر وکړي، همداراز د راوټر او سویچ کنفیګریشن وکړي او د هغې ټربل شوټینګ وکړي د دواړو راوټر او سویچ. نو دا د سیسینې لنډه پیژندنه وه، مطلب دا موږ سره د سیسکو له سایډ نه په معلوماتي ټکنالوژۍ کې سرټیفیکیټ دی. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. دا چې سیسکو مې مخکې تاسو ته بیان کړه چې سیسکو موږ سره په معلوماتي ټکنالوژۍ کې یو کمپني ده. نو اوس لولو چې سیسکو څه شی دی. سیسکو چې دی دا موږ سره یو امریکایي د معلوماتي ټکنالوژۍ یو شرکت دی، یو کمپني ده چې په 1984 کال کې د نیلن بوساک او سینډي لرنر لخوا د دې بنسټ کېښودل شو. دلته مې تاسو ته د سیسکو د فاونډر چې لینر بوساک او سینډي لرنر تصویران اچولي دي. دا دواړه ښځه او خاوند وو. په 1984 کال کې لومړي ځل لپاره د سیسکو د کمپنۍ بنسټ کېښوده. دې خوا مې بیا تاسو ته د سیسکو لوګوز اچولي دي. په 1985 کال کې لومړی ځل دا لوګو وه چې کله د دې بنسټ کېښودل شو. په 1990 کال کې بیا دا لوګو وه. په 1996 کال کې سیسکو سیسټم پاس سرته راغلی او له هغې نه وروسته په 2006 څخه تر اوسه پورې بیا چې دی همدغه لوګو ده. نو دا عموما دغه لاندې تاسې برج وینئ یا پول وینئ، دغه برج ته ورته له دې څخه اخیستل شوې ده. دې خوا ویلیم یېګر تصویر مې تاسو ته اچولی دی. د چې دی لومړی ځل لپاره د راوټر لپاره آی او ایس ولیکله چې د په د پی ایچ ډي لیول باندې زده کړې کولې. هلته یې خپل پروجیکټ مخته وړ. نو په دغه پروجیکټ کې د راوټر لپاره یو آی او ایس ولیکله او دغه آی او ایس بیا سینډي لرنر او لینر بوساک ته وړاندې کړ. دوی د هغې لپاره ډیوایس یا راوټر جوړ کړ. نو دې نه وروسته بیا د هغه وشو د هغه سیسکو د کمپنۍ بنسټ کېښودل شو. نو راځو دا د سیسکو د کمپنۍ لنډه پیژندنه وه. نو راځو چې مخکې موږ څه لولو. ښه، اوس راځو یوې بلې مرحلې ته موږ داخلیږو چې د سیسکو تصدیق کولو مرحلې یا سیسکو سرټیفیکیشن جرني. مطلب کله چې تاسې د معلوماتي ټکنالوژۍ دغې مشهورې کمپنۍ ته چې هارډویر یې اوس په ټوله نړۍ کې لومړی ځای لري، په لومړي سر کې مخکې دي. نو دې ته چې تاسې ننوځئ لومړی باید کوم سرټیفیکیټ وکړئ یا لومړی په کومه برخه کې تاسې سرټیفیکیشن کولی شئ، مطلب له هغې نه د تصدیق په کومه برخه کې اخیستلی شئ. نو راځو لومړی خلک سی سی ان ټي کوي، صحیح ده، چې دا موږ سره انټري لیول سرټیفیکیشن دی. بیا له هغې نه وروسته خلک سی سی ان ای کوي چې دا موږ سره اسوسییټ لیول سرټیفیکیشن دی. او بیا له هغې نه وروسته خلک سی سی ان پي کوي چې دا موږ سره پروفیشنل لیول سرټیفیکیشن دی. همداراز له سی سی ان پي څخه وروسته خلک سی سی آی ای کوي چې دا موږ سره ایکسپرټ لیول سرټیفیکیشن دی. له سی سی آی څخه وروسته خلک بیا سیسکو سرټیفاید ارکیټیکټ کوي چې دا موږ سره ارکیټیکټ لیول سرټیفیکیشن دی. نو راځئ کوز طرف ته بیا راشئ. سی سی ان ټي یا سیسکو سرټیفاید انټري نیټورکینګ ټکنیشن دا موږ سره یو انټري لیول سرټیفیکیشن دی چې دا د نیټورک بیسیک یا اساسات دي، خو په اوس وخت کې خلک د دې سرټیفیکیټ نه کوي.
سیسکو ته چې کله داخلیږي لومړی ګیټ په اوس وخت کې چې موږ په بیګنر لیول کې سیسکو ته داخلیږو هغه سیسینې ده چې سیسینې سټنډ دی. مخکې مې تاسو ته یادونه وکړه سیسکو سرټیفاید نیټورک اسوسییټ چې دا موږ سره یو اسوسییټ لیول سرټیفیکیشنز دی. نو دغه د سیسینې کوم اسناد چې دی یا تصدیق چې دی دا د 3 کلو لپاره د منلو وړ دی او کولی شي دغه 3 کلو کې په دې باندې ته جاب یا وظیفه وکړې. نو دې کې بیا موږ سره 2 پیپرې دي چې عموما راوټینګ او سویچینګ دی. ته کله سرټیفیکیټ واخلې په هغې باندې پاسه هم لیکلي وي چې راوټینګ او سویچینګ. نو دا موږ سره یو اسوسییټ لیول سرټیفیکیشن دی. نو د دې د هر یو سیسینې سیسین پی سیسي او سیسکو ارکیټیک هر یو بیا بیل ټریکس دي کولی شي چې په هغې ټریکسو پسې نور سرچ وکړئ. نو موږ دلته په دغومره لیول باندې تاسو ته تشریح کوو. بیا له سیسینې څخه وروسته سی سی ان پي ده. نو کله چې څوک سی سی ان ای وکړي له هغې نه وروسته سی سی ان پي کوي چې دې کې هم موږ سره 2 پیپرې دي چې دې کې هم موږ سره 3 پیپرې دي چې راوټینګ دی سویچینګ دی او ټربل شوټ دی. په دې کې یو اضافه شوی دی له سی سی ان پي چې دا موږ سره پروفیشنل لیول سرټیفیکیشن دی سی سی آی ای ده چې په دې کې موږ سره بیا 2 پیپرې دي چې رایټ دی او لیب دی او له هغې نه وروسته سیسکو سرټیفاید ارکیټیکټ دی چې دا موږ سره د نیټورک د ډیزاین څخه بحث کوي. مطلب د کمپلیکس یا سختو نیټورکونو له ډیزاین څخه بحث کوي. نو سی سی ان ټي ښکته بیا راشي سی سی ان ټي خلک اوس وخت کې نه کوي ډایرکټ سی سی ان ای کوي. دې کله چې سی سی ان ای وکړه د دې سره سی سی ان ټي خپله رینیو کیږي. نو سی سی ان ای چې کله تا 3 کلو لپاره وکړه البته که چیرته په دغه 3 کلونو کې ستا وروستی کال یوه ورځ د پاتې وي او تا سی سی ان این څخه لګوي مطلب سی سی ان ای کې د یوه ورځ پاتې او سی سی ان پي وکړې نو دا سی سی ان ای ستا هغه خپله ورسره رینیو کېږي بیرته نوي کېږي 3 کلو لپاره. چې سی سی ان پي کې د یوه ورځ پاتې نو کولی شي چې له هغې نه وروسته سی سی آی وکړي سی سی ان پي او سی سی ان ای ستا ورسره رینیو کېږي او همداسې پرله پسې. نو کله چې تاسې امتحان ورکوئ کله چې په امتحان کې تاسو ته یو دم یو مشکل مطلب د امتحان څخه مخکې 2 ورځې 3 ورځې یو هفته مخکې مشکل پیښ شي کولی شي ته خپل د امتحان وځنډې. نو دغه د سیسکو سرټیفیکیشن جرني یو لنډه کتنه وم. نو په دې هکله به موږ په وروستۍ برخه کې د کورس یو لویه ویډیو جوړو کولی شي له هغې څخه استفاده وکړئ. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. مننه کور مو آباد چې دغه ویډیو مو تر دې ځایه راسره وکتله. نو کوشش وکړئ چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ همداراز لایک پرې وکړئ او همداراز کمنټ پرې وکړئ او له نورو اړوند ملګرو سره یې دغه ویډیو شیر کړئ. ښاد اوسئ مننه الله حافظ.